دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو کمانډویانو ته او ځواکونو ته او د دوی چې کوم کارکوونکي دي ټولو ته یې پیغام راستولی دی. یعقوب مجاهد خپلو جنګیالانو ته وایي که وظیفي غفلت مو وکړ زنداني به شئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو عسکرو ته ویلي دي هېڅکله به هم نافرماني نه کوئ. که چیرې تاسو د خپلې وظیفې څخه استفاده وکړه او غلطه ګټه مو ترېنه واخیستله نو تاسو به څخه اسلحه او داسې نور قواعد اخیستل کېږي، کارت مارت هر څه به درنه واخیستل شي، د مجاهدینو له لیست څخه به ووځئ او په کور به کښېنئ او زندان به هم تېر کړئ. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي تر څو چې لومړی موږ په خپلو عسکرو خپلو کسانو باندې امرونه تطبیق نه کړو نو نور پردي به یې څنګه تطبیق کړي. نو غوښتنه مې ستاسو څخه دا ده چې نه ځان زندان ته مجبوروئ او نه هم داسې کوم غلط کار کوئ چې اسلامي امارت ملګري مو بیرته تاسو نه اسلحه واخلي او په کور مو کښېنوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له یو.سی نمیرا څخه د خپلو جنګیالیو د 100 مفتشینو د فراغت مراسمو کې تا ویلي که چیرې مو اداري فساد وکړ یا مو په دندو کې غفلت وکړ نو رتبې به مو ښکته شي، زنداني به شئ او زندان ته به واچول شئ او له دندې څخه به وشړل شئ. نوموړي زیاته کړه د دفاع وزارت سر مفتش بنسټ رهبري ټولو راپورونه په دقت ګوري او ارزوي او د هغوی په رڼا کې د ټولو مصنوعیونو په اړه تصمیم نیول کیږي. هر چا اداري او مالي فساد وکړ یا یې په دندو کې غفلت وکړ نو رتبه به یې کمه شي او له دندې به ګوښه او زنداني به کړی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.